د اسلامي معلوماتو لپاره اسلامي معلومات پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ. الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورونو، نن درته د هغو 10 ښځو په هکله باندې وایم چې کوم باندې لعنت ویلی شوی دی. هغه 10 ښځې چې لعنت پرې ویل شوی دی. اول، خال لګونکی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک به هغه ښځه لعنت ویلی دی چې خال لګوي او یا غوښتنه د خال لګولو کوي. بخاري. دویم، هغه ښځې چې وریځې اوږدې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک به هغه ښځه لعنت ویلی دی چې د وریځو ویښتان وباسي. دریم، بستري او بې حجابي ښځه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه ښځې چې ظاهر کې پټې او حقیقت کې لوسې دي د لعنت شوو څخه دی. روا احمد. څلورم، د غاښونو ترمنځ بیلوالی فاصله راوستونکې ښځې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک په هغو ښځو لعنت ویلی دی چې د ښایست لپاره د غاښونو ترمنځ فاصله یا بیلوالی پیدا کوي. بخاري. پنځم، ویښته نښلونکې ښځې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مفهوم دی چې الله پاک پر هغه ښځې لعنت ویلی دی چې ویښتان لګوي، یعنی نور ویښتان په سر ږدي لکه د آرایشګاه چې کوم ښځې په شان چې نورو ښځو ته یې لګوي او یا یې په خپله لګوي. بخاري او مسلم. شپږم، هغه ښځې چې خاوندان میړونه ترې ناراضه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو سړی خپله ښځه بسترې خوب ځای ته راغواړي او ښځه یې انکار وکړي او په دغه شپه کې میړه ترې ناراضه خفه وي نو ملایکې تر سهاره پرې لعنت وایي. اووم، هغه ښځې چې د سړو سره په لباس، کړو وړو او داسې نورو کارونو کې مشابهت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک پر هغو ښځو لعنت ویلی دی چې د سړو سره مشابهت کوي. بخاري. اتم، قبرونو ته تلونکې ښځې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک پر هغو ښځو لعنت ویلی دی چې قبرونو ته ځي. نسائی. ابو داود. ترمذي. نهم، فریاد کوونکې او ګریوان شکوونکې ښځې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک پر چا لعنت ویلی دی چې د مصیبت پر وخت ځان زخمی کړي، خپل سر او مخ وهي او ګریوان وشکوي. په هغو ښځو الله پاک لعنت ویلی دی. مسلم شریف کې راغلی. لسم، هغه ښځې چې له 3 طلاق وروسته ځان حلالوي، د پخواني خاوند سره د نکاح موقع برابروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لن المحمل والمحمل. ابو داود. د حدیث مفهوم دی الله پاک په هغه چا چې لعنت ویلی دی چې په 3 طلاقو طلاقه شوي وي او د روا والي نکاح کوي او یا هغه لپاره د روا والي نکاح کیږي، یعنی لومړنی میړه. ابو داود. یوه غوښتنه، که چېرته تاسو ته دغه معلومات زیات ښه لګېدلی وي نو مهرباني وکړئ دغه زموږ دغه ویډیو در سره مخکې شیر کړئ.